بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق صاحب او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم که چېرته تاسو د پی ایس ایل چې کوم شروع دی د هغې میچز تاسو کتل غواړئ او یا د هغې فاینل تاسو کتل غواړئ نو زه به تاسو ته دا ووایم چې هغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ګورئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دې په باره کې ووایم. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ او تاسو به خپل پلی سټور کولاو کړئ او دلته به تاسو په سرچ بار کې ټایپ کړئ سپورټس لایو ټي وي. دوستانو دلته ما ټایپ کړو سپورټس لایو ټي وي او د هغې نه بعد به زه سرچ کړم. دوستانو په دې کې دا دریم نمبر باندې چې کوم اپلیکیشن راغلی سپورټس لایو ټي وي نو په دې باندې به زه کلیک کړم او دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا د دې لوګو ده او دا تقریبا 500,000 کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او 4.1 د دې ریټینګ دی او دا لاندې دی دغه شانتې سکرین شاټ یې ورکړي دي. ټیک شو نو دا هم تاسو کتلی شئ او دا به تاسو ځان له دغه ځای نه انسټال کړئ. نو ما انسټال کړی دی سمپل به زه د دې ځای نه اوپن کړم او دا تاسو کتلی شئ دوستانو سمپل دا د لوګو د جیو سوپر پی ټي وي سپورټ د دې ځای نه تاسو دا ډایرکټ کتلی شئ خو چونکه چې کله میچ شروع شي نو چې بیا تاسو کلیک کوئ په دې باندې نو بیا دا تاسو کتلی شئ. اوس زه دلته پی ټي وي سپورټ په دې باندې زه کلیک کوم نو دا به لایو راشي خو اوس چونکه د میچ ټایم نه دی نو په دې وجه دا به لوډینګ کوي. نو چې کله ټایم پوره شي د میچ نو تاسو سمپل دا اپلیکیشن کولاو کوئ او په دې کې به تاسو چې د کم چینل نه تاسو کتل غواړئ نو هغه څلورو کې به یو سلیکټ کوئ او بیا به ستاسو مخې ته دغه شانتې اپلیکیشن دغه شانتې انټرفیس به راشي. نو چې تاسو دې ځای نه په دې سټارټ په دې پلی بټن باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به هغه میچ کولاو شي مطلب هغه میچ به تاسو ته پلی شي او دغه شانتې تاسو په دې کې فاینل هم کتلی شئ. نو دوستانو امید ده چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک ضرور ورکړئ او نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ او دوستانو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.